دا ښځه او خاوند پراته وي چې کله دا خاوند یې اوده شي که نه، نو دا ښځه پاڅي او د شپې چېرته ځي. ملګرو دا چېرته ځي سبق آموزه ویډیو ده، سبق آموزه واقعه ده، دا راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. ملګرو تاسو ته ښکاري که نه چې دا ښځه او خاوند دی چې کله نیمه شپه شي که نه ملګرو، د شپې یوه حصه شي که نه ملګرو، چې دا کله خاوند ویده شي که نه، نو دا جینۍ راپاڅي یکدم او سیده د کور نه ووځي. بیا په دویمه شپه هم دا ښځه څه شوه د کور نه ووځي ملګرو، خو په دې دویمه شپه باندې یو بل کار وشي چې دا خاوند یې پاڅي تږی شوی دی ډېر زیات اوبه څښي ملګرو، نو چې دا ویني نو دا ښځه پاڅېدلې او پر یې ور ووځي ملګرو. نو دا خاوند یې چې دی نو اوبه وڅښي او غلی څملي، او دا ښځه چې دی نو نیمه ګنټه پس بیا بېرته راشي او څملي ملګرو. که نه چې دا خاوند چې کله په سحر باندې اپ استراحت شي ډېر زیات خفه دی چې زما دا ښځه چېرته ځي، او ډېر زیات ستومانه شي. دا هر سړي دا سوچي چې دا چېرته ځي، ولې سړی ښځه یي که نه، او بیا هغه داسې کار کوي نو سړي له ډېره زیاته غوسه هم ورځي، وایي چې دا چېرته ځي، سړي شک پیدا کېږي ملګرو. خو چې په درېیمه شپه باندې چې دا جینۍ کله پاڅي که نه، د خاوند یې ایښ دی، د خاوند هسې اکټینګ کړی دی چې زه اوده یم، خو ملګرو نور ایښ دی، او هغه ایښو ملګرو چې کله دا ښځه پاڅېدله او تلله که نه په ګټ باندې وتېده، نو د خاوند یې پسې وروسته وتلی، بیا یې ورو ورو چې دا ښځه تلله او یو لرې تلله او ملګرو هلته یو ځګی دی او په هغه کې یوه کمره ده او کمرې ته دننه شوه د ملګرو. دا خاوند یې پسې هم تللی دی ملګرو، چې هلته یو بوډا سړی دی ملګرو، او هغه ښځه څه ده هغې له روټۍ وړي، د هغه خدمت کوي ملګرو، او هغه سړی ورته دوا کوي که نه، او سړی پسې غلی دی که نه، او سړی ورته بهر ناست دی هر څه اوري ملګرو چې دواګانې ورته کوي هغه سړی جینۍ ته که نه. بیا ایسته کې دا قصه چې څه بېرته جینۍ کور ته هم راغله او سړی غلی راغلی دی او په خپله کمره کې ناست دی ملګرو. چې خپلې کمرې ته راغلی دی نو دا ښځه راننوته ملګرو. دا ښځه خو اراده ولې چې زه بهر ته ودې یم که نه، او د خاوند به راته اوس څه وایي، ځکه چې د هر سړي شک پیدا کېږي چې ښځه ایسې ځي ملګرو. چې هغه راغله نو خاوند ورته ویلو چې زه پوه شوی یم، ته یېرېږه مه، ولې چې ما ته ولیدلې چې ته د خلکو خدمت کوې، د خلکو مدد کوې که نه، او د خلکو سره مدد کوې، نو زه به هم د خلکو سره مدد کوم، زه تا د دې نه منې کوم چې ته د خلکو مدد مه کوه ملګرو. نو په دې واقعه کې موږ له ډېره زیات سبق دی ملګرو. اصل سبق موږ له دا دی چې په خلکو باندې برنقه شک نه یې کول پکار، چې د بې خبري نه صحیح نه یې خبر، نو پکار دی چې ته په یو خلکو باندې الزام نه لګوې، یا په زنانه یا په سړي باندې که په هر چا باندې الزام لګول نه یې پکار، ځکه که نه چې هغه به د یو کس خدمت کوي. نن سبا خو داسې چې د خلکو خدمت کوي که نه، هغه هم د باندې شک کوي چې دا یو د څه غرض دپاره کوي، نو د خلکو خدمت هم نشي کولی. په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات سبق دی، ځکه چې په چا باندې بېلا وجه شک نه یې کول پکار. او دا ویډیو ضرور شیر کړئ، او که ویډیو هم خوښه شوي نو ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ.